راتلونکې برخه خدا ښکاره ده چې هغه په همدې سیمه کې ده. زه اوس مهال د بادار خواته یم ډګروال صاحب. یوازې زړه مې هم دا وغوښتل، همدارنګه زموږ د دواړو دښمن یو دی که نه، همدا بښنه کوي. خدای دې تاسو ټول وساتي. 2 کاله مخکې د شهادت خبر راغی، خو نن څه؟ خو نن قرارګاه ته د هغه یوه ویډیو رالېږل شوې چې هغه پکې اسیر لیدل کېږي. ملګري وینئ دا توران ګوکان توپ راکړي له نن نه 1 کال او 8 میاشتې مخکې په تنروک سیمه کې ټپي کېږي او یو لوی ګړنګ نه غورځېږي.